حمیده په یو کلي کې 2 ورونه وو. نو دې کې څه خاص خبره ده؟ د ډېرې بې اتفاقۍ نه به یې نیا ټکټر چلاوه. احمد واده څنګه ارزوي؟ یاره کریم جانه په افغانستان کې واده داسې دی لکه لاټري. هغه څنګه؟ چاته پکې زرڅانګه راخیږي او چاته پکې ګلپاڼه. بعضې جنکو ته پکې ګلزمان هم راوځي. احمده ته وګوره دروازه څوک ټکوي؟ یاره یو خو تا نه تنګ راغلي یو. ټول سخت کارونه په منګه کې. احمده دا زما فلاورز په ټیک ټاک کې هیڅ نه زیاتیږي. تاسو ټول ان ایجوکیټډ خلک یاستئ. دې ته فلاورز نه وایي، فلورز ورته وایي. فلورز ووایه زندګي هر څه چې غواړې ما ته په خپل زړه کې ځای راکړه. په زړه کې ځای در کوم، خو په یو شرط، ته د نورو شپږو سره به جنګ نه کوې، سمه ده؟ تر څو چې ته ډارېږې ستا د ژوند پرېکړې به نور خلک کوي، نو ځکه بهادر شه او د خپل ژوند پرېکړې په خپله وکړه. د کرونا د ډاکټرانو لباس به مو لیدلی وي. داسې ځان پټ کړی ته بیا چې مریخ ته روان دي. او یو هفته بعد چې پوښتنه وکړې کرونا به نیولی بېچاره. دا بعضې هلکان چې ما بهر وویني ما ته وایي چې ټیک ټاک تا ته د میاشتې 2 روپۍ درکوي. 2 لکه هم چې راکېنی درته وایم. ولې درته ووایم؟ د ځان په باره کې مه د کوم پیر نه پوښتنه کوه، مه د کوم فقیر نه پوښتنه کوه. بس څو شېبې سترګې پټې کړه او د خپل ضمیر نه پوښتنه وکړه. مینه یوازې د ښایسته انسان سره نه کېږي، د هر چا سره چې وشي هغه درته ښایسته ښکارېږي. د جاهل انسان سره د بحث کولو پر ځای د هغه خبرو ته غوږ ونیسه او ورته مسکی شه. د ډېرو سردردیو او جنجالونو نه به په امان شي. د خپل پلار په دولت باندې فخر مه کوئ. خوند خو هلته کوي چې پیسې ستا وي او فخر دې په پلار وکړي.